بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مولیانو لفظی ترجمه مو کړی و کړی مو کو نه یا دا کړم دا اما بعد پس د امور ثلاثونه پس د امور ثلاثونه فهذا مختصر پس دا کتاب يعني ما حضر في ذهن المصنف مختصر کتاب ده دسی مختصر مضبوط چې محفوظ ده فی النحو او دسی مختصر چې کائن ده په نحو کې او دسی مختصر جماعت فيه چې ما جمع کړی دی په دې مختصر کې مهمات النحو مهم مسائل د علم نحو على ترتیب الکافیه چې مشتمل دا مختصر على ترتیب الکافیه چې جمع کړی دی ما په ترتیب د کافیه دا یو معنا د سوچ کوي نه به ورسته ز ترکیب کومه ما جمع کړی دی دا مختصر علی ترتیب الکافیه په ترتیب د کافی دا علی ترتیب الکافیه بنا په دې معنا متعلق ش تر جماعتو پوری جماعتو فعل فاعل لغه متعلق عامل شو علی ترتیب الکافیه جار مجرور پوری متعلق شو صحیح ده کنه دا دویم یا علی ترتیب الکافیه متعلق د تر کائناتن پوری او دا صفت رابع ده د مختصر د پاره ورسته به ترکیب کې ټول د توضیح کوم ان شاء الله دا به بالکل صفا سپین به پیژنې او یا مشتمل علی ترتیب الکافیه دا جرمری متعلق کی تر مشتملتن پوری په حال کوند د مهمات د نحو کې چې مشتمل دي په ترتیب د کافیه باندې مبوبا ومفصلا دا منصوب ده بنا بر حالیت د جماعت د ضمیرنا ما جمع کړی ده په دې مختصر کې په داسې حال کې مبوبا چې ز بابونه جوړون کېم ومفصلا او ز فصلونه جوړون کېم مولیانو الله په خیر دغه دي ته ورسوه دلته وسراشي دا خو د مجموعه تشریح و اوس د هر جز تشریح کو اما بعد دو کلمې دي یو اما دا او بل بعدو ده د اما کلمې په اصل کې اختلاف دی اول قول د خلیل له دا وی اما په اصل کې مهمو به ماشو دم قلب مکانی وکړه حمزه مو د میم ځای تراوړ او میم مو د حمزه نو ام ماشو ام ما او دو میمونه هم جنسی دي نو ادغام مو وکنو ام ماش تاسو کوئی د زیات کې نور خبر ته مګوري اما پاسل کې مهما اما تاسو کوئی اما پاسل کې مهما اما دا خلیل شه وای دیم جمهور دا مهما پکې نه مني بس وای اصل کې ماونو اما ته جوړ شي اما تجوش قلب مکانی مو وکړه قلب مکانی پیژنې یا لکه صرف کی یو حرف د بل ځای ته وړل تاسو ته قسم کړي وکړه اوس دا سب کیږي نو رسویانو طالب رزین د حدیثو د کتاب نوم دی ظالم بچی با
ویلې زه په دې کې قلب مکانی کوم رید زیزی تولم او زید رید نو زرین فرزانه خوش یو مشکات به په سر کې ولعاذ بالله او لره واخلې به د انګريزانو ترجمه شي نوم به ناخلو چې غیبت نشي څوک چې بیا ادب یا غنه به هغه خلک چې خنجران خوري دا غنو کرشي نو مزما مطلب دا چې قلب مکانی نه پیژنې ما نو حمزه مو د اول میم زیاته وي او میم مو د حمزه ته زیاته وي نو څه ته جوړ شو اما شاباش دا څو کوئی جمهور وي خلیل صاحب صرف مهما منا دی وای نه بس ما او اما درم مسلک د سیبوی دی سیبوی صاحب وای دا اما په اصل کې ان ماو ان مرکب د حرف شرط او د معنا ځکه چې د حروف شرطیو سره ما راځي اذا ما او ان ما دا ورسره سکیږي راځي دا په اصل کې سو ان ما نون او میم قریب المخرج نون په میم بدل میم په میم کې مدغم نو اما خو چون کې التباس راته د اما عاطفه سره نو اما کسره د حمزه مو په فتحې بدل کړه د اما نه مو څه جوړ کړ اما واښوي دا څو کوئی سیبوي او میر ابو البقال سے فرمایي چې دومره خبرو تاجت نشته څه سر بدی خوګومه خدا کلمه براسها اما وکنه کوم آیات او حدیث کې راغلي چې دا پاسل کې مهما او به مما شو به اما کوم دا موږ هم د شي اما لیدلې دی او اما دی دا څو کوئی میر ابو البقال سے ابو بقال میر ابو بقال سے فرمائی چې رو دا کلمه برأسها وا اما وبس موږ یو ډېر ښه سړی وي چې دا اسانه دی ویلي دا خو دا مخکې درې مذهبونه بیان کړه د طالبانو ذهن کې وروره کمر یې وغورځېدې چې دا اوس اما کې څلور مذهبه شو دا به کم یادوم لکه کم یادې خو دغه یاد کړه که نه خلیل صاحب ویلي مهما مأما اما جمهور ویلي مأما اما او سیبوی سے انما اما اما او ابو البقال صاحب وایي چې اما اوس هم نه یادوي اوس صرف دا پاتې ده چې تاسو نه واورم نور هم یاد دی انشاءالله ما تاسو ته د طالب ارمان دی چې دا د استاد خبرې به څنګه کوم دا چې تکله دلته راورسېږي بیا کې انشاءالله اوس طالب نو بس خپل شاعر سره پکې غځوا د اما د لفظ نه الله تعالی په خیر فارغ کړو خو د معنا نه فارغ وګوره معنا نه دا وسه د قندارو پټکې ده دولس غدل چې تاوي ختميږي نه وای دا اما په اصل کې مهما یکم من شیء بعد البسمله والحمدله والصلاه والسلام په ایمان یو د قندارو پټکې ده کړل خو دا ولې ګران نه دي رښتیا د شرم ده ګوره اما فاصل کی مهما یکن ہوئے مهما من شیء بعد التسمیت والحمد والصلاة والسلام دا بعد التسمیت والحمد والصلاة خورس تر روان دی هغه پکې څه لوي صرف بعد مهما یکن من شیء مهما یکن دا اصل کې دا اما شی مهما یکن من شیء مهما اسم شرط او يكون فعل شرط او من شيء جار مجرور متعلق تر يكون پوری قانون دار دلته دا کار تعمد خبر نه غواړي دا کار دلته کم کار نه او دا من شيء په محل د نسب کې دی دا من شيء په محل د نسب کې دی نو دا یکن من شیء دا ټول مستا کله صلی الله علیه وسلم کا حذفم کا قریبان خپکول کړه او دا مهما یکن من شیء دا ټول حذف کا اما حرف شرط هم داغه په ځای قائم مقام کا بس
اما حرف شرط هم د هغې په ځای باندې ولي ځکه چې مهما یکن من شیء دا فعل شرط و دا اما چې د په دې شرط دلالت کو نو په دې وجه هغه دال چې دی هغه دلالت کوونکی موجود دی نو هغه معنا پکې شته دی هغه اوږده جمله که نشته نو معنا خو شته دی نو مهما یکن من شیء لا حذف شو د هغې په ځای باندې اما څه شو قایم مقام شو دیجه پورې هم پوه شوي او قانون دا دی چې هر شرط تقاضا د جزا کوي هر شرط تقاضا د جزا کوي او جزا د دین ورسته را روانه ده فهذا مختصر فهذا ذکا چې کله جزا جمله اسمیه فا جزائیه پاغه باندې سکیږي داخلي نو فهذا کې فا کومه فا شاباش شاباش مهما یکم من شیء حذف شو کلمه د اما مداغي په ځای باندې قائم مقام کړلا نو دا نو شو او قانون دار چې دا هر شرط جزا غواړي او په جزا باندې فا داخلول ضروری نو جزا ادا کنه چې فهذا مختصر فاضل تکمه فاده جزائیه ده یو تقسیم ورته پکې بل وکم چې ستاسو ذهن له خور را خور شي رسي هغه دا چې دا اما په دوه قسمه ده یو تفصیلیه یو استینافیه تفصیلیه دې ته وایي چې مخکې اجمال کې یو شی ذکر شي او په اما سره تفصیل وکړي او استینافیه دې ته وایي چې مخکې یو شی مجملا ذکر نه بلکې ابتدا په دې راغلي تفصیلیه دې ته وایي چې مخکې مجملا یو شی ذکر وي لکه زویم جاءني زید وعمر فاما زید فاکرمته واما عمر فاهنته جاء ما ته زید او عمر راغه هر چې زید ما اکرام وک هر چې عمر ما اسپکاوي وک اما سره مسوک تفصیل وک مخکې یو شی مجمل ذکر شو اما سره مسوک تفصیل وک او اما استینافیه دي ته چې مخکې اجمالا یو شی نه ذکر دلته کومه اما مراد ده استینافیه کومه استینافیه سر نه مخکې څه مجمل شی خو نه ذکر شو چې دا غي دا تفصیل وکړي ها تفصیلیه آنست که در سابق یک شی مجملا مذکور شده باشد و بر اما تفسیر او میکنن و فاما سر داغی سو کی تفصیلی جاءنی زید و عمر فاما زید فاکرمته و اما عمر فاهنته چې مخکې یو شی مخکې مجمل نه ذکر شوی د سر نه د کلام په شروع کې راشي نو دلته د اما استینافیه هم ده او شرطیه هم ده ځکه دلالت کوي په فعل شرط محذوفه باندې بعد اما نه اوس فارغه شوه بعد د پاره څلور حالتونه دي په اعتبار د اعراب او بنا کې وجه د حصر پر څلورو کې دا ده بعدو د پاره څلور حالتونه دي په اعتبار د اعراب او بنا سره د بعدو د پاره به مضاف الیه ذکر وی او یا بنوي مضاف الیه به ذکر وی که ذکر وی نو بیا بخاری نوی یا به په حرف جر داخل وی او یا بنوي که چرته حرف جر داخل وی نو دا معرب مجرور ده دا معرب ذکر چې مضاف الیه ذکر ده مجرور ذکر چې داخل له په حرف جر بعدو ظرف ده ظرف زمان او مکان ته وای کنه وای اق ظرف زمان او مکان دی بعدو کې هم د ظرف زمان او مکان معنا شته ها اليوم نا غدا بعد اليوم سبا ورځ د نن ورځ راځي سبا ورځ د نن ورځ نه او داری بعد دارکا
زما کور په کوڅه کې ستانه ورسته راځي نو دا بعدو مکانیه ده دا اسی د بعدو هغه پیجندنه مې وکړه چې دا ظرف څنګه دی نو ظرف خو دې ته چې په زمان او په مکان دلالت کوي نو په دې اول ترکیب کې په زمان دلالت کوي په دې دویم ترکیب کې سره تاسو دا ترکیب نه یاد خو صرف دومره خو پوه شئ ظرف دی نو موږ ویل چې د بعدو د پاره په اعتبار د اعراب سره او بنا سره څلور حالتونه دي وجه د حصر په څلورو کې دا ده چې د بعدو مضاف الیه بیا ذکر وی او یا به کچرته ذکر وی نو بیا به خان نوی یا به مدخول د حرف جر وی او یا به نوی کچرته مدخول د حرف جر وی نو معرب مجرور ده معرب ذکر چې مضاف الیه ذکر ده مجرور ذکر چې مدخول د حرف جر ده او کچرته مدخول د حرف جر نوی نو بیا به منصوب وی بنا بر ظرفیت بیا به منصوب وی بنا بر ظرفیت وشوي تاسو ځکه دا مفعول فيه وی دا سوي او مفعول فيه چا ویل چې د منصوبات نه دی او که مضاف الیه ذکر نوی که مضاف الیه ذکر نوی نو بیا بخان نوی یا به په نیت کې مراد نوی او یا بوی یا به په نیت کې مراد نوی کچرت په نیت کې مراد وی نو معرب به په اعراب موافق د خپل عامل معرب به موافق د خپل عامل معرب به موافق د یعنی که عامل رافعات داخلي مرفوع به که عامل ناصبه په داخلي منصوب به که عامل جاره په داخلو مجرور او کچرت مضاف الیه ذکر نوی او په نیت کې مراد وی نو په دې وخت کې به مبني وي په حرکت د ضمیر سره په دې وخت کې به مبني وي په حرکت وجه د حصر چاته یاد شو لیکلو نه بغیر یاد کوي سړیا ما سره وشماري د بعدو مضاف الیه بیا ذکر وی که چرته ذکر وی نو بیا بخان نو یا به مدخول د حرف جر وی او یا به که مدخول د حرف جر وی مجرور معرب مجرور شو او که چرته مدخول د حرف جر نوی نو منصوبه ده بنا بر ظرفیت معرب منصوبه او که چرته مضاف الیه ذکر نوی نو بیا بخان یا به پنیت کې نه مراد یا به پنیت کې مراد وی که پنیت کې نه مراد موافق د خپل عامل با معربی موافق د خپل عامل بسوی معربی او که چرته پنیت کې مراد وی نو بیا به مبنی په حرکت د ضمیر سره